افغان وکټ کیپر پایلیست توپوهونکی محمد شهزاد محمدي دوبۍ ته لاړ. مهرباني وکړئ له هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. لوګر کرکټ فوتبال ستاسو په چوپړ د افغان کرکټ ملي لوبډلې وکټ کیپر پایلیست چټک توپوهونکی محمد شهزاد محمدي په نامعلوم سفر دوبۍ ته تللی. د افغان کرکټ انفو ته د ورکړل شوي معلوماتو له مخې چې شهزاد محمدي تېره شپه د جون 18 دوبۍ ته روان شو. که څه هم په کابل کې د راتلونکي سیالیو دپاره د افغان لوبغاړو تمریناتي کمپ روان دی، خو تر اوسه د شهزاد محمدي سفر معلوم نه دی. د ځینو سرچینو په وینا چې محمد شهزاد محمدي هم په کابل کې د جوړ شوي کمپ برخه و، خو په یو ټسټ کې تر ناکامېدو وروسته ننوړی له کمپ بهر شوی ده. شهزاد محمدي که څه هم د افغان لوبډلې یو پیاوړی لوبغاړی ده، خو په وروستیو کې د هغه خراب فټنس ننوړی له ملي لوبډلې لرې ساتلی دی. محمد شهزاد په تیر کالونو کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې ترڅنګ د بنګلادیش پریمیر لیګ کې هم لوبېده چې په هسک شپږیزه یې ځانګړی مینوال درلود. له توجه څخه مو نړۍ مننه.